شمارو د خلاصېدلو نوې طریقه ډېر ملګرو پوښتنه کړې ولی چې ایا نوې طریقه د شمارو د خلاصولو لپاره یوه لاره ولټوه یا د شمارو د بلاک کولو لپاره یوه لاره ولټوه شه. غوره خبره ده دوستانو له موږ سره دا ویډیو تر اخر وګورئ چې تاسو پورا سر خلاص شی. دوست اگه اگر شماره شما دیکود باشه باز نمیشه. دو دلیل داره که ما برای شما دو طریقه نشان میدیم که با این طریقه شما میتونید شماره خود باز کنید. خیلی آسان. ملګرو تاسو راشي ویډیو له موږ سره تر اخر وګورئ. دغه لیکنه تاسو لیدلی شئ په جملې فلم تاسو لیکلی دی شه ریپورټ د نمبرو د خلاصولو په عربي کې لیکل شوي دی شه. خو اوس زه راځم دوستانو پلی سټور ته راځم. د ویډیو تر اخر له موږ سره وګورئ. تاسو څه کړئ پلی سټور خلاص کړئ. چې کله پلی سټور خلاص کړئ ولیکاستئ یو ایپ تاسو زه ښیم دغه ایپ تاسو را ډاونلوډ کړئ. دغه ایپ دې شو نو په دې کې دوستانو را بشي دا را ډاونلوډ کړئ. د دې پوره نوم تاسو درکوم چې تاسو پوره راوباسئ شه. دغه نوم چې په صفحې کې ښکاري دغه نوم چې پلی سټور کې سرچ کړئ راپورټ یې کړله زمانې باندې دوستانو خپل همدغه سپینه برنامه چې ګورئ لوړنۍ نه ده بس یوازې دغه برنامه ده شه. نو تاسې به څه کړئ دغه را ډاونلوډ کړئ شه. چې دا م کلیک کړله دا به تاسې ما اوس ډاونلوډ کړې ده تاسې به را ډاونلوډ کړئ شه. نو چې به کړئ د ایمیل سره به دا به وصلوئ دوستانو شه. چې کله مې را ډاونلوډ کړله اول کې تاسې ایمیل سره وصل کړئ. چې کله ایمیل سره وصل شو جوړ شوله اول کې تاسو څخه ایمیل غواړي نو زه اوس راځم دا لیکنه زه وایم شه. دلته اوس موږ ته وایي چې که د بلاکولو غواړي بلاکولو لیکنه سینډ کاسې راویلېږي شه. که د خلاصولو غواړي خلاصول دا ولیکئ راویلېږي شه. زه اوس غواړم د خلاصول دا ولیکم شه. دلته ما څه لیکنه کړې دوستانو په عربي کې شه. نو زه راځم دا ټول خط کپي کوم دا د یوټیوب سټیشن کې تاسو یویدم بیا راځم کپي کاستئ بیا ورنه کار واخلئ شه. نو دا لیکنه مو کپي کړل دوستانو اوس رالیږم ورلیږم شه چې اوس ماته د خلاصولو کوي ریپورټ راولېږي تر دې کوي ریپورټ راولېږي شه. هر ځای کې ریپورټونه د خلاصولو کپي کاسې ورلیږي کوي ریپورټ تاسو رالیږي. ګورئ دوستانو ماته کوي ریپورټ راولېږي شه. دا ګورئ جمیل this.com عربي. نو تاسو چې کړئ دوستانو دا به تاسو کپي کواسئ شه. نو د دې خلاصولو طریقه تاسو ښیم شه. دا لیکنه نور به نه کپي کواسئ یوازې جمیل ښکاري ګورئ دغه جمیل ښکاري په دې خوا کپي کواسئ شه. دغه ځای کپي کوي بس چې کله دغه ځای کپي کوي دوستانو شه. نو دا به څه کړئ کافي به واستئ. کافي چې ویله ګورئ دوستانو د جمیل مخته لیکلی دی شه. جمیل به واستئ شه. چې کله مې جمیل ووایي دوستانو شه خپل هماغه لیکنه کپي شوې ده یوازې دلته خپل نمبر ورکاستئ هغه نمبر چې بلاک شوی ده پر مثال دغه نمبر ورکوم شه. لاندې راسئ دلته موږ نمبر ورکړئ. کله چې نمبر مو ورکړئ دلته له موږ څخه ایمیل غواړي شه. نو دلته ایمیل ما تاسو ته پرېښی ده خپل ایمیل کپي کاستئ شه. چې کله خپل ایمیل کپي کړئ دلته ورته پیسټ کړئ شه. دلته چې ورته پیسټ کړئ بیا ایمیل ورته ورکړئ شه. ایمیل چې ورکړئ نو بیا هماغه لیکنې ته راسئ بیا دا ځای کلیک کاستئ شه. بیا به خپل ایمیل ورکړئ. لاس ته کې 12 کې داسې ورته ایمیل ورکړئ ستاسو شماره انشاءالله په ضمانتي خلاصېږي شه. که چېرته تاسو د بلاکولو ریپورټ ورته ولیږئ بلاکولو ریپورټ تاسو درکولی شئ شه. هر کوم ریپورټ وغواړئ تاسو درکولی شئ بیا ورته ایمیل ورکاستئ. نو دغه کوم ایمیلونه ورکړئ انشاءالله ستاسو شماره په 1000 ساعت کې په ضمانت خلاصېږي. بله خبره دا ده لیکنه کپي کاستئ شه. چې هغه کله لیکنه کپي مې کړله نو دلته یو هیپ دی دغه زما د ټلګرام چینل کې پروت دی دغه تاسې ډاونلوډ کړئ شه. په کروم کې داسې تېرولی شئ. هغه ځای چې ریپورټ کپي کاستئ شه کوم چې کپي کړئ نو دلته دغه هیپ شاید ما په دې ویډیو جوړه کړې زما ټلګرام چینل کې پرته ده شه. نو دلته ګورئ دوستانو کروم دلته به خپله شماره ورکاستئ هغه بلاک نمبر به ولیکاستئ. کله چې بلاک نمبر مو ولیکئ دوستانو نو بیا به څه کړئ دلته به خپل ایمیل ورکاستئ. ایمیل چې ورکړئ دوستانو بیا به څه کړئ دلته به لومړی ځای کې ایمیل ورکړئ شه. دلته چې کله خپل ایمیل ورکړئ دوستانو دلته به ریپورټ راواخلئ شه. دا به دغه لیکنه ته راسئ شه. دا ریپورټ دومره کپي کاستئ ډېر مې کپي کواسئ شه. دا دغه ځای بس چې کله مو کپي کړل بیا به راسئ دوستانو ته به پیسټ کړئ ورته شه. کله چې پیسټ کړئ دلته به خپل هغه بلاک نمبر به ولیکاستئ شه. نمبر چې بلاک کړئ شه بیا به چې کړئ دوستانو بیا به راسئ دا به انتخاب کړئ شه. تایید مې انتخاب کړئ دوستانو بیا به راسئ دا تایید انتخاب کړئ شه. دا به تاسې ووستئ په څلور ساعت کې تاسو ځواب درکړي نمبر خلاصېږي که نه خلاصېږي شه. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. نو دا خیب ډاونلوډ کړئ دا غیب تاسې ډېر کار اخیستلی شي. اوس پر مثال زه راځم دوستانو شه د بلاکولو ریپورټ زه ورته راخلم شه. غواړم چې د بلاکولو ریپورټ ورباندې راوغواړم شه. نو اختر خو راغلی په ما ګرانه. نو دا د بلاکولو ریپورټ دوستانو شه. اوس زه راځم د بلاکولو ریپورټ ورته پیش کوم. نو تاسې به څه کړئ دغه لیکنه ایسته کړئ بیا دا انتخاب کړئ شه. دا خپل ایمیل سره وصل کړئ خو په ایمیل جوړ کړئ بیا کار کوي شه. چې په ایمیل جوړ نه کړئ کار نه کوي سمه ده. نو ما اوس د بلاکولو ریپورټ ورته ولیکئ شه. تر دې ماته کوي ریپورټ د بلاکولو ته رالیږي. اوس ګورئ ورته شه. نو تاسې کتلی شئ د بلاکولو ریپورټ یې ماته رالیږي شه. زه اوس دا لیکنه کپي کړم دوستانو شه. نو دغه چې مې کله کپي کړله دا به زه وړم په واتساپ کې یو نمبر د ګزارش ورکوم هغه نمبر به بلاکېږي شه. نو دا دوستانو د دې طریقه ډېره اسانه سمه ده. بله خبره دا دوستانو که زموږ د ټلګرام چینل کې نه یاستئ نو که هر کوم په کار شي دوستانو شه ټلګرام ته به راشئ خپل زما دا آی ډي به ولیکاستئ نو ډایرکټ به زموږ ټلګرام چینل ته راپورته کړئ شه. زموږ د واتساپ نمبر هم په سکرین باندې ښکاري سمه ده. خوشحاله اوسئ ویډیو شیر کړئ. نو دغه نوې طریقه ده کولی شئ خپل نمبرونه باندې خلاص کړئ شه. بله طریقه تاسو وښیم شه. نو تاسې به څه کړئ خپل پلی سټور ته به راسئ دوستانو شه. درېیم طریقه باندې تاسو د نمبرو د خلاصولو وښیم شه. لومړی دا ده په برنامو کې به تاسو دلته ایمیلونه ورته ورکوئ شه.
شاید دا برنامه ډېره ښه وي، دې کې هم تاسو ایمیل ورکړئ، د طریقې تاسو ته یاد درځي ښه. بله طریقه زه درته وښیم دوستانو چې خپل نمبر خلاص کړئ. بهتره هغه طریقه چې اول دور کې ما درته وښوله هغه ډېره بهتره طریقه ده ښه. خو زه راځم دوستانو واتساپ کلیک کوم ښه. داسې به چې کړئ دوستانو بیا به راسئ دغه لیکنه خو وینئ دا به انتخاب کړئ، بیا به راسئ دا ایمیل به ووهستئ ښه. چې کله به ایمیل انتخاب کړئ دوستانو دلته به د خلاصولو ریپورټ به ورکړئ، کوم نمبر چې بلاک کړي ګورئ ما د خلاصولو ریپورټ ورکړی شو، کوم نمبر چې بلاک کړي هماغه ریپورټ ولیکئ تاسو چې ولیکئ دلته به تاسو ورته ایمیل ورکړئ. انشاءالله چې هر کوم نمبر تاسو په څلور ساعت کې خلاصولی شئ ښه، ورته ایمیل ورکړئ ښه. چې کله ایمیل ورته ورکړئ بیا ورته راسئ دغه ځای ووسئ نو ستاسو شماره خلاصېږي انشاءالله ښه. بیا به ریپورټ کپي کړئ دوستان، هغه ریپورټ چې ما هغه اپلیکیشن څخه اخیستی و ښه. خپل هغه بلاک نمبر به ولیکئ تاسو، کله بلاک نمبر ولیکئ دلته ورته ایمیل پیسټ کړئ او ایمیل پر ځای به شیر واستئ، دلته به تاسو ورته ایمیل ورکړئ ښه. خوشحاله اوسئ، ویډیو شیر لایک او زموږ د ټلګرام چینل پورې تاسو راتلای شئ. که داسې ښایسته طریقې غواړئ نو کولی شئ همیشه له موږ سره ګډون وکړئ ښه. زما د واتساپ نمبر په ویډیو په سکرین شاټ باندې ښکاري، نو کولی شئ